بامنیو تا خو بامنیو په ما خو ګران وي خو د تا سره مې قدر نو په ما خو ګران وي خو د تا سره مې قدر نو اوس مې د وخت دریاب کې ګوره بهللې دی ما کبا ډېر هوښیار یې خو لږ صبر وکړه یو لوټه در پسې راړم اوس به په خپله پوځي په خپله به ولرئ بله مور پسې راړم هلو قرانګو دا خو دا جګول دی ورېږه چې ورشم زه مینه ویشم خو د بل نه مینه هم غواړم او چېرته چې مینه نه وي هلته کې مې زړه نه لګي او زه په هغه ځای کې ناسته نه کومه ساه مې وځي چې په چا ښه نه لګم او لاره باندې ښه نه لګي الکا د خدای مسلمانه ویم مغازیه لاړې په اخره کې شاعر شوې او اوس په ځم ریکارډینګ له دا جګول دی دا جګوله ته چېرته وي زه په تا پسې ګرځېدم زه چې زه کور ته راشه خو تودېږي ویم د خدای مسلمانه پنځلسمه شپاړسمه روژه را او دماغو د کار پرېښودو غرمني مغازې یم همدا جګوله ما سره به ګپ نه لګې زه چې زه کور ته مغازې یم په کوم طرف روان یې ویم مغازې یم که نه همدا جګولې ځمه ما سره به ګپ نه لګې لږ صبر وکړه دا وګورئ تا هله قرانګو تا ته خو د دا جګول نه قراقور شي نه د خدای مسلمان ته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه اومقه خر یم اوس صرف کته مې بدلې ده بلکل دا خبره خو دې سیو کړه خو دا راته ووایه قراقوره چېرته روان یې کې مې شته ملګري ریکارډینګ له روان مې ریکارډینګ له ښه میره قراقوره مام جان سره ریکارډینګ له بوځه د خدای مسلمانه پی ټي وي او خیبر ته روان یم دا دا چا د وس کار نه دی ځان پېکه ښه میره قراقوره ما بوځه ته صرف چک که زما پاټونه او تا نه چا ایرټینګ دې چېرته کړی وي قراقوره ښه زه به ټیک ته بوځم دې په یو شل وایه ته ماته یو ډایلاګ وله ډایلاګونه به درته ولم ډایلاګ ورته کېده ولو شابه امدا جګوله په ما له دې واده ونه کو ځان به درته داسې کون کم چې خپله به اورم او د بل چا به نه اورم څنګه دا ډایلاګ و میره قراقوره نور به درته په لاره راځه ناوخته دی نه نه لږ صبر وکړه بوځم دې خو په یو شل ته وایي شرطونه دې وایه هسې نه چلته مې په شرمونو شرمې ګوره ته مې دا ګوره ډېر بوتلې راوستي دي میره قراقوره ته صرف پاټونه چک کړه زما ښه راځه بس دا دا ورو شابه شابه دا راکوه وکړه شابه 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 راکوه دستې کې دستې کې ته صرف پاټونه چک کړه شابه 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 زمان ورو شابه خرچه باندې پې لږه راځي ښه خرچې به درکړم وا بس دا غورځوه ښه دا مو غوته نسپي ده دا هلته شابه زمان ورو دی بس لکه لکه دا راول راځه دا غوته راځه راځه نو د خدای مسلمان د ریکارډینګ وخت تېرېږي بیا که نه مړه قراقوره دا راته ووایه په دې ډرامو کې به زه مخکې شم او که نه نو د خدای مسلمانه لا تلې نه او مخکې رستو کېږي ته خو لاړ شه که نه روان خو یو که نه وای خو ما یادې نو ما پکې ایواډونه غشي ځان پېکه ښه قراقوره دا ایواډونه څه ته وایي ایواډونه ایواډونه به څه ته وایي ورکه تا زه دا کور وکړم خو یو 100 روپۍ خرچه را باندې راځي نو 100 روپۍ به دې درکړم شابه خو دا ایواډ هم راته وکړه ایواډه ته خیم شابه راکړه زه د ایواډ وکړم ښه میره قراقور سره چې شم ایواډونه به معلوم او په غټ چینل کې به کار کوم غرمنیه تا دې دا ایواډ داسې دي دا ایواډ دی او که نه بس دی د قراقوره دا د چا درکړې دا د چا درکړې دې خوښه ویم درته ویم خو چاته به وې نه بېغمه شه دا په 2021 کې عمران خان په خپلو لاسو راکړی دي اړه قرانګو دا خو به منې بچې که نه میره قراقوره دې چې ایواډونه به بیا یې معلوم راکړي خدایا پاکه د ایواډ نه چې ومبار نه شي وځي او په ایواډ باندې ودرېږي ته راځه تاله به زه ایواډونه په لاره درکړم دغو دا مين کار لګي یو څه شابه دا یو څه شابه دا زیزو راځه قراقوره خبره مې وکړه ما نه به ایواډ کله راکړي ایواډ ایواډ د خدای مسلمانه هلته ایواډ اخېستل خو ډېر ګران کار دی که نه خوښه دې نه چې تا له زه دلته کې درکړم ایواډ قراقوره دلته رالیدلی وله راځه شابه راځه دلته کې د ایواډ درکړم هلې زما نور شابه 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 زما نور دې ته راځه چې د ایواډ دله درکړم ښه دی که ودرېږه ښه قراقوره په دې څه کې دا د ایواډ درکوم که تا ونیو چې ما له ایواډ راکړه نو قراقوره دې ته ایواډ څنګه ویله صبر وکړه قراقوره ته ما مرۍ نه تړي نو ته خدای مسلمان نو مرۍ سره قصه ختمېږي که نه صبر وکړه صحیح ده قراقوره سره نو باسي قراقوره وای مورې ته باندې کړم وای مورې ته باندې همدا ایواډونه نه مې اوبه ده وای مورې ته باندې کړم مورې ته ایواډونه اوبه ده وای سره نو بس وای مورې ولې اول نه لي همدا ایواډونه نه مې
توبه ده بس تیموري نه ولې وای تبه کړم چې دا دې یاد کړه بیا ودې ودونو خبرې لکه تا خو مله دماغ خراب کړل موري راشه پرانه زمې دا دې یاد کړه ما خیبر ته بوزه ما پی ټي وي ته بوزه دا پی ټي وي او دا خیبر دومره خوارې چینلې شوې چې د دغونې کې ټپوسان دې ورته راځي او کار دې پکې کوي د خدای مسلمانه 2 ورځې کار به په سوشل میډیا نه کړي او زه خیبر ته لاړم او زه پی ټي وي ته لاړم دا د هر چا د وس کار نه دی ځان پرې کړه معاذا جی خان دس کارو کا کنا تیرے خپل سامان نامان غون کا او کور تازه ښه خان کور ته ګوره تا د خپته لګي چې په ملک دا بیماری سیوا شوې ده از نشي دا بیماری یا ماته یا مشر خان ته یا زمون کور والا ته چاته ولګي نو ته مهرباني دو که چې خپل سامان والو کور تازه ښه خان زما خو د الله د اسرې نه بل اسره نشته چې ما درته څه ووي بس په هغې باندې عمل وکړه او کور ته ځه ټیک ده خان ټیک ده خان جلسه نه لې دارکان نارم خان زه ډېر غریب انسان یم خیر دا کلسیانې زمانه والې چې له 100 روپۍ مو شي ها غریبې تاسو خلک زه ډېر ښه پېژنم تاسو د نشې دپاره څه نه کوئ ځه نارم دې خلکو ته څه پته لګي چې لاکډاون دی نو کور خو چلول غواړي که نه تېر اخترم څه اخترو چې ما صاحب سره کار کوو انشاءالله نن به ما ته تنخوا میلو شي او بچو له به د اختر کپړې والم هغې ته به مې بچي ډېر خوشحاله شي داسې کار کوم چې زم صاحب له څه ناسو امداد خو به ما سره وکړي که نه معاذ ته او کشر خان زه تا ته مې ویلي نو چې بیا مه راځه خان د لاکډاون د وجې زما د کور حالات ډېر زیات خراب دي نو زه څه وکړم په دې کې خان تاسو ته ښه پته لګي چې سبا اختر دی او زما د بچو کپړې هم نشته خان ما سره لږ امداد وکړه نو ظالمه د لاکډاون د راځه خو زمونږ ټول دفترونه بند دي زه ستا څنګه امداد وکړم خان ستاسو په دې کور کې ما ډېر ښه ټیم تېر کړی دی خان د دې خپله دره مې بې نوا مه لېږه خان ما ته پته ده خو چې ګوره کله ما ته د لیبر ضرورت وي زه به تا ته په خپله اطلاع وکړم صحیح ده اوس ما ته ضرورت نشته خان ای خدایه کوم خوا لاړ شو صاحب زما یوې خبرې ته م غوږ کېنښودو زه ګورم چې نن مې څونه دیاړې کړې دا خو صرف چین دی او ما مې زوی سره د اختر د پیسو واده م کړې وه خو نه داسې کار به وکړم چې دوکاندار ته به دا سودا واپس کړم او د خپل زوی د زړه ارمان به پوره کړم और रसोला लोड درته وکما 200 روپے لوډ راته وکا ها ها السلام علیکم او وعلیکم السلام څنګه چل دی روډ جانا خیر دی نن دې دیاړي وکړو کنه بس گزاره کیږي خو سبا اخترم دی او کار نه کیږي
بچو له به د اختر پیسې هم ورکوم نو او یار زمړ الله خیر کی تاسو جی داسې کار وکړئ چې دا لږې کیلسیانې ما سره زیاتې شوي نو دام والې او دا لږ چین تی او دام والې په دې باندې لوټونه را دا والا رورا صحیح دی السلام علیکم وعلیکم السلام خپه نه شروع کې ستا ټایم مې خراب کړ خو دا سړی ډېر زیات غریب سړی و او یار د مهنت سره سره دې ضرورتمندم دی دا یو زیم چې فضول خرچې کوم مال یې پکار دی چې د داسې خلکو امداد وکړم صحیح شو. چې دا جیب کې ما سره سیدي اوهو دا کیلسیانې خو ما سره جیب کې پاتې شوي خو ځه دا به په لاره خرڅې کړم رورا خبره وره جی تاسو سوي رورجانه پیسې دغلته پرتې وي او ته پر لار باندې راتېر شوې دا پیسې ستا خو نه دي ناروره د دونه ډېرو پیسو وس زما نه کېږي دا به چاته بل چا نه پرېوځي رورجانه خبره خو وره که نه جی دا پیسې ستا دي دا ستا د ایماندارۍ نښه ده ناروره دا پیسې زما نه دي دا به چاته د بل چا نه پرېوتي زه پردی پیسې څنګه جیب کې واچوم رورا دا د چا نه پروتې نه دا زه تاله در کوم ستا د اختر پیسې دي دا واله یار ځان سره کېده دا زه تاله در کوم الله أكبر الله أكبر وزیره بچی بابا تا چې وی چې زه رمضان نه راشم تعالی به زه اختر پیسې درکړم بچی دا ستا د اختر پیسې